अब मदरसा वाइल او स्कول وايو بیا ولا دفترو کې کېنئ دفترو کې به بیا کېنئ دا دې چې زموږ خپل کور یې ښه وی ګڼل صرف شوق واسه ناوخته به شو راباندې عسکري صاحب بیا وکاږلي وایي کله چې نه به راځئ نوره کوم ځای یې پېښور پېښور 10 کاله او سکول ویلی بیا دې ولې پرېښودو هسې غریبیان وو بوتل یې دی او داسې رنجان او د هر څه راغونډی که نه نو دا خو 6 روډ کې او هغه د کوم ځای دي نور ماشومان هغې نیم ته مردان دي نیم ته کوم ځای دي بس میاشت 2 میاشتې بس نه اوس کېږي خو غریبي ده که نه غریبي هم ده اوس راغونډو همدغه کار کوو زیړی دی تور زیړی دی زیات روپۍ د نه په هغې باندې لګېږي مور هم قرض راوالي خلکو نه بیا ور پوره کوو دا د انتظامیه والا دا کار کوي که نه ناظرین السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوست واجد الله څرنګه چې تاسو په علم کې دا چې موږ اسلام آباد راولپنډۍ کې کوشش کوو چې څومره زموږ پښتانه دي خاص طور باندې چې کومه ماشومان دي او پنډۍ اسلام آباد کې یا سوال کوي یا کباړ راغونډوي دارنګې ماشومان موږ ګورو دارنګې زما سره نن یو بل ماشوم را سره دی چې د هغوی تعلق د پېښور سره دی د هغه نه به تپوس کوو چې پېښور د کوم ځای سره د تعلق دی د عمر څونه دی او دی د څه وجې نه کباړ راغونډوي دا پوره معلومات دی نه کوو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې بچی ښه یې څه نوم دی عبدالله عبدالله د کوم ځای یې پېښور پېښور کې د کوم ځای بچی پېښور کې مال نشته نشته پته څونه وخت پنډۍ کې وشو پنډۍ کې څونه وخت وشو دلته پیدا شوی پنډۍ کې پیدا شوی یې که نه او والد صاحب دې څه کار کوي رشقه چلوي څونه وخت نه رکشه چلوي به 3 کال نه چلوي 3 کال څونه عمر به دي بچی 10 کاله او سکول وی 1 تک مې ویلې 1 تک دې ویلی بیا دې ولې پرېښودو هسې غریبیان یو نه څنګه ولې غریبان یې والد صاحب دې څه روپۍ نه ګټي ګټي کور خپل دی که پردی دی پردی څونه کرایه ورکوئ 10,000 او وروڼه دې شته دی هغه څه کار کوي هم رشقې چلوي څو وروڼه دې دي 9 وروڼه دې دي ماشاءالله غونډ وروڼه دي او ته یې لسم یې ته نهم یې نو واړه دي که ولې د روپۍ نه ګټي هغه نیم واړه دي او یو دا دی کباړ غونډوي 2 کباړ غونډوي نور رشقې چلوي او دې کباړ کې تاسو څونه ګټئ څو دې کې اوس څه څه دي دا کباړ لږ مونږ ته وښایه که زموږ ناظرین یې موږ ګوري په دې کې دننه څه څه دي دې کباړ کې بوتل یې دی او داسې رنجان او د هر څه راغونډی که نه نو دا خو په دې کې ځینې کله کله خو ځړ دې نه بیمارۍ هم لګي دا خو ډېر ګند نه راغونډی دا کباړ دی ویې خرڅوئ یې او دې کې څو روپۍ ورځ جوړوئ څو جوړې شي بس لکه دا ناظرین دا کباړ دی د عامو خلکو دپاره کباړ دی خو د دوی دپاره دا د دوی رزق دی د دوی پیسه ده دا ماشومان بچي زمونږ په اسلام آباد پنډۍ کې یا کباړونه راغونډوي یا سوالونه کوي یا خلکو ته دروازې کلاوي بچی څه ټیم د کوره راوځئ سهار 10 بجې راوځئ او کور ته واپس څه ټیم ځئ او روټۍ څه ټیم خورئ روټۍ 1200 خوري لنګر کې خورئ لنګر ډوډۍ ښه وي که نه وي ښه ډوډۍ ملاوېږي څه څه پخېږي په لنګر کې الوګانې چاولې وي چنې وي دال وي هر څه وي نو روزانه چې ورځئ نو هغه لنګر والا ته نه وایي تاسو روزانه دلته څه کوئ سم نه وایي ورکوي خلکو ته وایم خو نه چې بچی ته څه کوې ته په دې عمر کې راغلی یې دلته وال مال خو نه کوي هغه لنګر والا او بچی دا ویښترې ولې دونه غاټ غاټ پرېښودل دي دا ویښترې ولې دونه غاټ غاټ پرېښودل دي پیسې رسه نشي کاسې شوق نه دې پرېښودل دي شوق نه پرېښودل دي او دا لاسونه دې ولې دونه څښا شو دي بچی اوبه خو په پنډۍ کې به ډېر وي که اوبه هم نشته دی اوبه شته دی که نه دا کباړ راغونډوئ دا لاسونه هم څښا کېږي او په یخنۍ کې څه کوئ دا چې بیا ماسپښان نه پس خو یخني شي نو په هغې کې بیا خو تاسو دا کوټ چې کوم دی نه دا هم ډېر وړوکی او نری کوټ دی اچولی دی نو په دې کې خو دا یخني هم بیا نه رامنې کېږي ګرځئ ته قشان ده او سوال مال خور سره نه کوئ دا تر ټول ورځ سهار نه لسونه تر ماښام د شپې له 11 پورې وګرځې څو روپۍ دا جوړی ده 400 500 یا 300 دا خو ډېر زیات محنت دی دومره غټ ټیم محنت کول بیا صرف 400 یا 300 روپۍ جوړول په هغې څنګه ګزاره کېږي بس گزاره چلی لگی او د مدرسې سبق وی بالکل نه ویلې مې ده قاعده مې ختمه کړې 30 سپاره مې چالو کړې وه 30 سپاره دې چالو کړې وه نو بیا دې ولې پرېښودو اساس یې پرېښود نه ټیم درته نه میلاوي ده سبق سره شوق نه و سبق سره شوق و ناوخته به شو راباندې عسکري صاحب بیا وکاږلي وایي کله چې نه به راځئ نوره
نو دا څه بل متبادل لارې نه جوړېدې چې هغه ټیم کې تا سبق ویلی او د هغې نه علاوه په بل ټیم کې دې کباړ راغونډولی بیا به بعد کې راکوو سبق به وایو بیا نو تا ورته ویل چې زه غریب یم او مجبوري مې ده د وس مې نه کېږي او سبق لکه لیټ راځم نو ته ما سره ګزاره کوه هغه وویل بس نه ماڼه تاسو دا ورځ کوئ بس بار وځئ وی کاغلی تا ورته ویل زما چې په کور کې رزق درک نه لګي نو زه به څه کوم زه خو به خامخا لیټ راځم ای ویل بس نه دلته مدرسه ده دلته لا مدرسه وایي دا څه کوئ دا ډېره ګران نه وي چې په یو ځای کې یوه کوڼه راغونډی بل ځای کې بل ځای کې دې په ورۍ کې چې بېګاله شي دا خو ډېره ګرانه نه وي بس تیرو بس پیسې کوو نو د کوم ځای چې راچوتې هلته تا د خلک څه کنځل نه کوي یا بد الفاظ ورته نه استعمالوي دا خو ته چې بچیه دا خو ستا عمر د سبق نه دی او داسې چېرته کې شوي دی چې څوک راغلی تا له پیسې درکړلې چې بچیه دا خو کباړ ستا عمر نه دی دا پیسې والا ولاړ شه سبق پې ووایه درکوي خلک داسې پیسې لږ نیمه راکوي څونه پیسې درکوي سل وي 50 داسې لږ راکوي بچیانو په 150 باندې خو د کور خرچه نه پوره کېږي او دوی پنډۍ کې مونږ ګورو که نه خلکو څه ډېر ډېر ښایسته ښایسته ګاډي نه دا ماشومان ته یې څوک پارکونو ته راغلي څوک په پاکو پاکو جامو کې ګرځي نو ستا پرې زړه کې څه نه راځي کاش زما سم داسې ښې جامې وي داسې ښه کور وي چې زموږ خپل کور وي ښه وي که نه صرف کور او خپل وي نور که ګاډي ماړي نه وي نو څه پروا نشته او کپړې څو ورځې پس بدلوې جمعې په ورځ صرف د جمعې په ورځ بدلوې نور ټوله ورځ به دې ښه جامو کې ګرځي کله زر بدلو کله نه بدلو او مونځ دې ویلی دی مونځ دې ویلی دی مونځ جمعې مونځ وایو نور نه او نور یو مونځ هم نه کوې بچې لاس کاله خو ډېر غټ عمر دی په دې کې خو مونځ کول پکار وي نو دا به څه کېږي که مونځ دی بس څه وکړو ټایم نه میلاوېږي موږ او کور ته چې لاړ شې نو پلار دن دا پیسې اخلي که څه پې کوي پرې پیسو بس مور له ورکړو مور بیا په پیسو باندې څه کوي بس سوداګانې پې روړي نو سودا پې روټۍ روړي بس وخورو او صرف ماسوتان روټۍ کور خورئ او سهار خپله کور کې خورئ هغه څه خورئ ماسوتان نه تاسو څه خورئ زیات مور مې څه پخه کې بس خورو غوښه مخه پکې راوړئ که نه ټول عمر غوښه مې کله کله راوړئ که نه او خلک خو نه درکوي څوک یې راکوي څوک یې نه راکوي او ګاونډ کې هم خلک مالداره اوسېږي که غریبانان غریبانان هم دي هغه هم غریبانان دي څه خواهش دی چې څوک د باندې سبق وایي که نه او وایي زه ستا خرچې مونږ پوره کوو کور کې دې څونه خرچه لګي نو بیا به سبق وایي څه سکول سبق د شوق دی که د مدرسې سکول د سکول سبق سره او د مدرسې نه دی مدرسه هم یم خو چې څوک داسې دغه کوي سبق وایي او دا بوټان دي په 100 روپۍ اخیستي دي دا مې کباړ کې منته کړي کباړ کې ته مونده شوي دي او بچې جرابې خو سره جینکو اچول دي دا کور کې وي دا هم کور کې وي نو خپل وس نه کېده چې دا دې اخیستي وي خپلې مې اخیستې وي اوښلې دي هغه اوښلې دي ما لړه کې ده کله وشلې دي دا مخکې ورځ کې 2-3 ورځ کېږي کوم ځای ته دې لړه کړلې هلته مې لړه کې ډرم خواته او پښتانه ماشومان دلته ډېر ګرځېږي که لږ ګرځېږي ډېر دي خو 6 روډ کې او هغه د کوم ځای دي نور ماشومان هغې نیم ته مردان دي نیم ته کوم ځای دي دا ولې د پښتنو مجبوري ده مونږ ګورو دلته پنجابیان ډېر په کم تعداد سره په پنډه اسلام آباد کې چې کومه ده کوړې راغونډوي یا غلاګانې کوي یا داسې ځینې نورو خلکو غلامي کوي یا څه کوي او زموږ دا پښتانه یې کوي دا به څه وجه غریبي وي نو مونږ غریبي ده که نه پښتنو او مونږ د خپل وطنو کې ولې نه اوسېږو چې مونږ پنډۍ ته راغلو یا پنجاب ته سل ته م وس نه کېږي مور مې ویل پېښور پنډۍ له ځو پنډۍ له راغلي وي هلته کارونه کوو دغه مور دې ویلې که پلار دې ویلې پلار دې ویلې که مور دې ویلې مور مې وایي پلار مې غریبي ده وس کباړ لا غونډو نه څه چې پېښور کې مو وس نه کېږي نو داسې ورځې باندې راځئ چېرته په ناره باندې ټیم تېروئ خلک بس هوټلونه وي هغې ورکوي خلکو له کور کې نه وي نو بیا مور هم داسې هوټل ته ځي مور مې کور کې خوري خو لکه تاسو نور کور والا غوندې دی هوټلونه راوړئ نو بچې دا ژوند به تر کومې پورې داسې ستاسو تېرېږي چې غټ شي بیا به کارونه کوو نو چې غټ شي څه کار به کوئ څه کار به کوو نو څه کار څه یې اراده چې غټ شي څه کار به کوئ خپل دا به مدرسه وایو لا اسکول وایو بیا به نه دفترو کې کښېنئ دفترو کې به بیا کښېنئ دا دې خواهش دی چې دفتر کې کښېنئ ماشاءالله ماشاءالله الله به تا یو ورځ لازمي چې کومه دی دفتر ته رسئ اوس ته سخت څونه محنت کوې د ورځې ډېر خو بس کباړ غونډو بس پیسې برابروم بچې که ته اوس چېرته د دې سره د کباړ
چې داسې چېرته تللی سکول دی ویلی یا چا نه دې ټیوشن ویلی چا راته هسې سبق ویلی نو هغه ښه نه وه چې داسې ورتللی لږ لږ سبق دی ویلی نو کېدی چې سبا یو غټ افسر جوړ شوی وی ویم دی خو اوس لا نه لږ صبر څونه وخت پس به وی چې میاشت دوه میاشتې بس نه اوس یې ولې نه اوس نن نه پې ولې اراده نه کوې مدرسې نشته که نه نه تاسو کور خوا ته مدرسه نشته دی شته خو خوا ګلیګانو کې ده څونه د نن لري ده لږه لرې ده لرې خو دومره نشته او دا پنجابیان جنکۍ دا ماشومان دا ښځې چې تېرېږي نو دا درته څه وایي دا داسې سم نه وایي بس دا ته پوچھنا کہ بچے ادھر آ جاؤ آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ کیوں کوڑا جو نہیں اکٹھا کر رہے ہو اس ہم درد دانا بھائی اور کور ته چیزیں مور د باندې نخ پکېږي چې بچې ته تله یو داسې سقا جامو کې بیرته راغلی خو پکېږي خو غریبي ده که نه غریبي هم ده بس راغونډو همدغه کار کوو هلته چې لاړ شې مور ته بیا څه وایي کور ته چې ورشې سم نه وایي بس مور له کباړ خرڅو پیسې ورکوو نه دا کباړ بل ځای کې خرڅوئ که کور ته وړئ او بیا یې مور ته ورکوئ مور هم کباړ خرڅوي نه موږ په خپله خرڅوو بار دکانونو والا لیکنه نو هغې نه په صحیح ریټ باندې الي که په کم ریټ باندې صحیح ریټ علي تاسو دا پته لګي چې نن د دې ریټ دی په دې باندې هم خرڅ کوم زیاتې روپۍ دې تر اوسه پورې څو جوړې کړلي 3000 2000 داسې جوړېږي داسې ورځ یې هم جوړه کړله کله هغه څنګه داسې ورځ جوړه شي بس هغه بس خلک یې راکړي ډېر شي بس خلک یې راکړي ډېر دکان مکان صفا کوي ډېر کباړي نو بس راکړي بیا ډېرې پیسې کوي نو هغې پیسو باندې بیا څه کوو هم ورله ورکوو کور کې بیماری خو داسې نشته چې هغې د وجې نه چې کوم ځای زیاتې پیسې پې لګي بیماري ده څوک بیمار دی مور یې بیماره ده کور کې هم څه مسله ده دغه شوګر یې دی ها دغه تور زیړی دی تور زیړی دی زیاتې روپۍ دې نه په هغې باندې لګېږي څو روپۍ هم تقریبا د میاشتې لګېږي 10,000 20,000 داسې لګي خو د پنډۍ کې چې دا کومه لوکل انتظامیه ده دا هم رانیسي نه دا ته نه وایي چې بچی راځئ موږ د باندې سبق وایو موږ ستاسو خرچې پوره کوو نه وایي خلک وایي نیسي یو بیا یې وړي والته پې پیسې هم ترې اخلي بیا څونه روپۍ دې نه اخلي بیا چې 10,000 20,000 چې تاسو دومره غریبانه نه نو هغه 10,000 ستاسو سره کوم ځای نه راشي بس مور هم قرض راوالي خلکو نه بیا ور پوره کوو دا د انتظامیه والا دا کار کوي که نه ناظرین ډېره د افسوس خبره ده دا ماشومان موږ وینو زیات تر شکایت چې ما ته څو نم راځي چې انتظامیه والا موږ دلته نه چوت کي دا انتظامیه نوم به نه اخلو صرف انتظامیه بیا د هغې نه د دوی د والدین نه چا نه 10,000 الي چا نه 20,000 الي چا نه 50,000 الي چا نه 15,000 اخلي د ظلم د پاسه ظلم کوي په پښتنو باندې هم کېږي ډېر مونږ چې ډېر واړو ما خپله باندې داسې ډېر ماشومان لیدلي چې لاړه هغه به 2 ورځې ورکو 3 ورځې به ورکو د هغې نه پته به چې ولګېد د هغې نه پسه به د انتظامیه سره بیا به انتظامیه ویل چې یا خو دا ماشومان موږ ته پرېږدئ موږ په تعلیم هم کوو کپړې به هم ورکوو یا به تاسو موږ ته 15,000 راکوئ 20,000 به راکوئ 30,000 به راکوئ نو د هغې نه پس به ستاسو ماشوم موږ پرېږدو بیا د هغې سره به اګریمنټ هم راکوو چې نیکسټ ټایم به دا ماشوم چې کوم دی کوړه به هم نه راغونډئ چایلډ لیبر به هم نه کوي نو چې د یو کس په کور کې نه خوراک وي نه کپړې وي نه د بیمارۍ پیسې وي نو چې هغه مزدوري نه کوي نو څه به نه کوي څه به کوي کور کې په ناره خو نشي تېرېدی نه په ناره باندې ژوند تېرولی شي بچې څه وینې د پښتنو به څه کېږي مزید ژوند کې څه پته نه موږ له خو نشته پته دا سوچ کله کله نه کوي چې زه خو به ټول عمر دا کوم کوړې راغونډم کباړونو کې په رسخان آلو کې ګوتې وهم زما به ژوند څه کېږي مزید مزګور وم مدرسه وم وایم سکول به وایو که نه د خپل پلار نمبر ته یاد دی که څوک اوسه مدد کوي یا داسې تا ته پیسې رالیږي چې په تا باندې تعلیم وایي یا دې څوک مدرسه کې دغه کوي داخلوي یا هغه د اخراجات پوره کوي یا سکول کې داخلوي تا ته نمبر د پلار یاد دی تا به خلک کم ځای کې ګوري هغه له یاد دی هغه له یاد دی هغه ته یاد دی که نه هغه موږ ته نمبر وایي د هغې په سر باندې به تا دا دی مشر ورور دی که نه مشر څه پیغام ورکې پیغام دې شته دی مهرباني جزاک